دا د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ ستر کوټ لري پرتا سیمه ده. هغه سیمه چې پکې د پاکو اوبو یو پروژه د NRC نړیوالې موسسې له لوري د کلیو بیا رغونې پراختیا او اقتصاد ریاستونو تر نظارت لاندې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې موسسې ولایتي مسؤلینو په وینا په دغه شبکې $300,000 لګښت راغلی چې شاوخوا 300 کورنۍ ترې ګټه پورته کولی شي. شپږ میاشتې پورې وزن را چې دغه پروژه مونږ تکمیل کړه تقریبا تر $200,000 پرې مصرف وشو چې د دغه اوبونه تقریبا 300 کورنۍ ګټه اخلي چې په هغه سیمه کې چې ډېر کارونه نه دي شوي مونږ هغه ځای ته لاړ شو او هغه خلک چې د اوبو د کمښت سره مخامخ دي د څښاک د اوبو سره عملته هم خپلې پروژې مونږ پلي. بلور د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین ویل چې هڅې کوي تر څو په بیلابیلو سیمو کې ولسونو ته د پاکو اوبو رسولو ترڅنګ نورې پراختیايي پروژې هم پلي کړي. دوی همدارنګه د نړیوالو موسسو له مسؤلینو مننه وکړه چې داسې ګټورې پروژې پلي کوي. او د خارجي او داخلي ډونرانو نه مو دا غوښتنه ده چې د صحي او واش اوبو په اړه کې موږ سره په دلرو پرتو سیمو کې کومک همکاري وکړي. ان شاء الله ولایتي اداره کلو پراختیا ریاست ټولې دوی په خدمت کې دي. ان شاء الله موږ به د ریاست او د وزارت د طرز العمل د پالیسۍ مطابق ان شاء الله مختمزل وسره کوو. د سیمې اوسیدونکو د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او په وینا یې له دې د مخه به یې له نورو کلیو او جګو جګو غرونو په سختۍ سره اوبه راوړي. اوس چې ورته یاده د اوبو شبکه جوړه شوې په سهولت کې شوي دي. دوی همدارنګه په دغو سیمو کې د ورته د نورو پراختیايي پروژو د پلي کېدو غوښتنې هم کوي. اوس دا پروژه چې په داسې کې روغله کور ته اوبه روغلې په هر کور کې بمبیل ګدلې دو یو سلو شپږ بمبیل ګدلې دي هر یو کور ته اوبه رسېدلې دي. ډېر تر خوشحال وي او ډېره ښه پروژه وه. ډېره مننه چې دوی روغله خدای دې وکړي چې بیا دا پروژې پلي کړي. په مجموع کې د قلندر ولسوالۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. د صحت په برخه کې موږ یوازې یو سنټر لرو. د ټولې ادارې لپاره موږ یو سنټر لرو. د ولسوالۍ د معارف لحاظ ډېره شاته پاتې دو. د نورو ولسوالیو په لحاظ موږ معارف کې ډېر شاته پاتې یو. یادوي چې د خوست ولایت د کلیو پراختیا ریاست تر نظارت لاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ورته پروژې پلي شوې دي.